هر څوک راته مخې ته ناست دی غلطي دی غلطي ده او صحیح ته دې صحیح وایو. نو زه حیران دې ته شم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري صرف په دوه درې خبرو کې ولې راټینګه کړې ده. دې بعضو ټول ما نه دي یاد کړي، بعض یادوم، خو د نن سبا دا بیماري ده. پته نه چې تاسو ما سره دا اتفاق کوئ او که نه. زه خو ما ډېر داسې لیدلي چې دعوې د سلفیت او صرف یو څو خبرې راټینګې کړي دي. معاملات صفر، اخلاق صفر، شپې تهجد نشتی، صلاة الضحا نشتی، ذکر و اذکار نشتی، صدقې نشتی، اخلاق نشتی، کردار نشتی، د ښځې سره ښایسته خوی نشتی، د ملګرو سره اخلاق نشتی، عجزي نشتی. تابعداري د پیغمبر صاحب ته به دوه درې کارونو کې کوي. داسې خو به د بدعتي راپاسي دی خو هم په بعضو خبرو کې د پیغمبر تابعداري کوي. آیا بدعتیان بالکل د پیغمبر تابعداري نه کوي؟ په بعضو خبرو کې نه کوي که نه، بعضو خبرو کې هغوی بدعتیان دي خو پیغمبري ګڼي. دعوه هم دا کوي موږ د دغه پیغمبر په لار روان یو او کوشش هم د هغې کوي، خو خطا شوي دي، غلط شوي دي، ګمراه شوي دي. نور خو هغوی دا لار نه دی نیولې چې موږ دې لپاره لګیو چې موږ د پیغمبر مخالفت کوو. چېرته دا ویلي؟ نه. تا یو څو لارې رانیولي دي او زه د پیغمبر تابعداري صحیح تابعداري وکړه. که څوک ماته دا وایي چې د پیغمبر تابعداري څنګه سړی پوره کولی شي، ما دا نه دي ویلي چې ته د بلکل د هغه په شان د هغه ته څوک رسېدی شي. هغه په یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسو ټولو کې د الله نه زیات یېرېدونکی زه یم. صحابه کرامو ته دا خبره کړې ده، امت ته یې کړې ده. موږ هغه ته نشو رسېدی، خو د هغه په نقش قدم خو تللی شو که نه. که نه د هغه په نقش قدم هم نشو تللی، نشو تللی، تللی شو. که موږ د هغه په نقش قدم نشو تللی نو الله راته څنګه ویلي چې د هغه په نقش قدم ځئ؟ خو تللی شو موږ، ځکه الله موږ ته ویلي چې د پیغمبر په نقش قدم ځئ. دا خبره مې دې دپاره وکړه چې صرف په دې مه خوشحالېږه چې زه د دې پیغمبر په امت کې یم. که د دې پیغمبر په امت کې او د هغه په نقش قدم نه روان که نه، نو دا دلم فایده نه درکوي چې ته د هغه په امت کې. موږ سره حدیث تېر شو په تېر شوي بیان کې او درس کې چې بعض کسان به د حوض کوثر نه وایستلی شي. ولې دا د پیغمبر په امت کې نه و که نه و؟ بیا هم وشړلی شو. نو صرف په دې ګوره کار نه کېږي که دې ته ډډه لګوئ. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان مثلکم فی الامم کمثل الشعرة البیضاء فی جلد الثور الاسود. ستاسو مثال د نورو امتونو په مقابله کې داسې دی لکه سپین ویښته چې د تور غوایي په سرمن کې، او کالرقمة فی ذراع الحمار، یا د خر په مټ باندې یو داغ لګېدلی، بدن باندې دننه داغ لګېدلی وړوکې غونته کې. نو په دې دومره غټ بدن کې دغه وړوکی داغ، د وړوکي نښه، دا ډېره معمولي که نه ډېری معمولي. نو دغه شان دا امت چې دی د نور امتونو په مقابله کې څه دی؟ لږ دی. سره د دې نیم جنتیان دا امت دی. دا د الله فضل دی. هسې څه اشکال هم ذهن ته راغی؟ که زما سره یې د اشکال به هم ذهن ته راغلی؟ نه نه نه، زه تاسو د امت تپوس نه کوم. هلال صاحب بارک الله فیک.